که درمونه مونږ انسانانو که هر څومره عمر غواړو که نه خو خپله ماضي چې کوم ده د خپل حال نه ګډ کولی نه شو. زمونږ ماضي کې که ښه واقعیات تېر شوي دي که بد واقعیات تېر شوي دي د هغې په زمونږ په ذهن باندې ښه اثر دی که بد اثر دی دواړه قسمه زمونږ یاد وي. نو اوس په دنیا کې چې دا څومره کامونه تېر شوي دي او په هغې کامونو کې هغه کامونه چې هغې مخکې ډېره د عروج یو لوی دور تېر کړی دی یو لویه زمانه یې تېره کړې ده او د دنیا په یو لویه حصه باندې هغې راج کړی دی یعنی یو سوپر پاور حیثیت ته رسېدلي دي. نو دغه کامونه نن که هر څومره په زوال کې پراته دي خو د دوی په ذهن کې کله نه کله دا خیال راځي چې یو پیرې ته به بیا موږ د هغې عروج هغې زمانې ته رسو. لکه د مثال په طور باندې پرشین امپایر په یو زمانه کې یو لوی سلطنت و د فارس سلطنت و موجوده ټوله عرب علاقه چې کوم ده دا هم په دې کې وه زموږ د هندوستان او پاکستان هم د پرشین امپایر حصه پاتې شوي دي. نو ګورئ په ایران کې نن هم چې کوم خلک دی که نه د هغوی د عربو نه په څه وجه باندې نفرت کوي په دې وجه باندې وایي د دې عربو د وجې نه یعنې د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د دې عربو د وجې نه وایي زموږ د امپایر هغه زمانه لاړه او یو پیرې ته به بیا چې کوم دی موږ چې دا کوم علاقې بایللي دي نو دا به موږ یو پیرې ته بیا په خپله قبضه کې کړو بیا به یو پیرې ته پرشین امپایر ریوایول کېږي. نو دغه شان په انډیا کې د هندوان چې کوم دي د هندوستان نه هغوی وایي چې دا د مسلمانانو ته هغوی بیروني حملاور وایي که نه وایي دا بیروني حملاور بیا راغلل او بیا یې زموږ په ملک باندې قبضه وکړه او تر زرو کالو پورې زموږ په ملک باندې قابض وو. نو هغوی دا د هندو راشټر دا خوب چې ویني د دې سره یو تړلی خوب اکن بهارت دی په اکن بهارت کې هغوی د پاکستان بنګلادیش او نیپال تر برما پورې دا ټول یو خوب هغوی ویني چې دا به موږ داسې یو هندوستان جوړو چې په هغې باندې به صرف او صرف د هندوانو حکومت وي. اسرائیل هم چې کوم دی نه د لکه سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام دواړه بن اسرائیل نو د داود علیه السلام چې هم بادشاه او سلیمان علیه السلام هم بادشاه موږ ته دا هم پته ده چې څومره غټ بادشاهانو د هغوی په دور کې چې د دوی د عروج کومه زمانه وه او په هغه دور کې چې د دوی په کومو علاقو باندې قبضه وه نو دوی هغه خوب ویني اگر چې د هغې نن 3000 کاله وشو دوی هغه خوب ویني چې موږ به یو پیرې ته بیا دغه شان ګریټر اسرائیل جوړوو. نو د نن په ویډیو کې په دې باندې خبره کوو چې د ګریټر اسرائیل کنسپټ چا پیش کو کله پیش شو نن د ګریټر اسرائیل دا خبره چې کله کېږي نه آیا دا ممکنه ده دا یو ریلسټک ګول دی چې حاصل بشي او که نه او که چېرې اسرائیل دغې طرف ته روان وي لکه څنګه چې اوس مې د میډل ایسټ کوم حال دی او ورځ سره دا جګړه چې کوم دی نه نوره خورېږي نو که چېرې اسرائیل دغې طرف ته قدمونه پورته کوي نه آیا مغرب او نوره دنیا د هغې ردعمل به څه وي هغوی به په دې باندې رضا شي او که نه. د ګریټر اسرائیل دا کانسپټ په لومړي ځل باندې په 1899 کې 1897 کې چې کله د سویټزرلینډ ښار باسل کې لومبۍ صهیوني جرګه وشوه نه په هغې پیش شوه. دغه صهیوني جرګه د یو مشهور یهودي مفکر او صحفي تیودور هرزل په قیادت کې شوې وه. هرزل په دې کې د ګریټر اسرائیل دغه کانسپټ پیش کړی نو هغه وي چې په نیکسټ 50 ایرز کې به موږ د فلسطین په ځمکه باندې د اسرائیل په نوم باندې ځان له خپل یو ملک جوړو. اوس دغه ما تاسو ته ووایي چې صهیوني جرګه وشوه دا صهیوني یا صهیونیت زایونیزم چې ورته په انګریزۍ کې وایي داسې ته وایي. نو زایون یا صهیون چې کوم دی نه دا په فلسطین کې یو غر دی دغه غر چې کوم دی دا د یهودیانو لپاره مقدس دی یعنې دوی ورته په مقدس نظر باندې ګوري. نو چې دا کله لومړی جرګه وشوه او دوی دا خپل دا کنسپټ پیش کړو د نظریه یې پیش کړه او دا تحریک یې پیل کړو نو د دغې تحریک نوم دی کېښود زایونیزم صهیونیت. د تر اوسه پورې د زایونیزم او د صهیونیت دا ټکي اگر چې د دې مقصد خو دا و چې یهودیانو له به په فلسطین کې ملک جوړو نو ملک اوس جوړ شوی دی خو خلک وایي چې د زایونیزم هغه تحریک چې کوم دی نه هغه ختم شوی نه دی بلکې د دې اکچوال مقصد چې کوم دی هغه ګریټر اسرائیل دی. نو اوس د ګریټر اسرائیل بارډر به د کوم ځای نه تر کوم ځای پورې په دې کې به کوم ملکونه راځي. نو په 2024 په جنوري میاشت کې په لومړۍ میاشت کې یو یهودي مصنف یو انټرویو ورکړه هغه انټرویو ډېره زیاته وایرل شوه. په هغه انټرویو کې هغه د ګریټر اسرائیل خبره کړې وه او په خپله بیا ډیفاین کړې وه چې د دې بارډر به د کوم ځای نه تر کومې پورې نه هغه وي چې په مصر کې د دریای نیل نه په عراق کې تر دریای فرات پورې دا ګریټر اسرائیل دی دا د دې په منځ کې چې کوم راځي په ساده الفاظو کې چې تاسو ته وایم نو په دې کې ماډرن ډے سعودي عرب مصر عراق شام لبنان غزه اردن تر دې پورې چې ترکي ایران دا ټول پکې راځي. نو شارټلی موږ دا ویلي چې ټول میډل ایسټ دا د اسرائیل او په اسرائیل کې دننه د هغوی اوسېدونکي چې کوم دي د هغوی دا خوب دی دا یې ارمان دی چې دا به یو ورځ زموږ دومره لوی ملک وي چې دا ټول علاقو باندې به زموږ قبضه وي. دغه ګریټر اسرائیل دا کانسپټ چې هغوی ورته پرومیسډ لینډ هم وایي چې دا ارض موعود دی دا هغه ځمکه ده چې د دې موږ سره واده کړی شوې ده خدای پاک را سره واده کړې ده چې دا به تاسو له درکوو. نو په دې کې به د مسلمانانو مقدس ښارونه مکه او مدینه هم راځي. اوس دا خو د یهودیانو یو خواهش دی ارمان دی. اوس په خواهش په ارمان باندې خو څه قید نشته دا هر څو یو کس چې کوم دی یو سړی یا یو قام هر څومره غټ ارمان هم ساتلی شي په مازغو کې
خو آیا دا ریلسټیک ګول دی؟ نو د مسلمانانو سکالرز چې کوم دي یا نور ویسټرن سکالرز چې کوم دي که نه د هغوی چې کله د دې جایزه اخلي نو هغوی وایي چې دا ریلسټیک نه دی، ځکه چې اسرائیل خو په دې زمانه کې چې اوس هم یو ښه طاقتور ملک دی او د هغې پرې جګړه کې هم د هغوی د طاقت پته لګي چې پخوا کې په ټولو ګاونډي مسلمانانو ملکونو باندې بمبارۍ هم کوي، د هغوی د فضایي حدودو او د خودمختارۍ بیا خلاف ورزي هم کوي، خو څوک د هغوی جواب لپاره نشي راپاڅېدی. نو د دې خبرې خو دا مطلب دی چې اسرائیل پخپله هم طاقتور دی او په شا باندې ټول مغرب هم ولاړ دی، نو د دې د وجې نه هغه طاقتور دی. دغه اسرائیل خو د تېرو څو کالو نه موږ ته مخامخ ښکارېدل چې یو ای اسرائیل تسلیم کو، بحرین اسرائیل تسلیم کو، مراکش اسرائیل تسلیم کو او بیا د سعودي عرب د پاره ډېر کوششونه کېدل چې هغه هم اسرائیل تسلیم کړي. نو د اسرائیل دا کوششونه چې هغوی په عربو باندې خپل ملک تسلیموي، نو که چېرې هغوی جګړې طرف ته راځي او په دې ټوله علاقه باندې هغوی وایي چې موږ قبضه کول غواړو، دا خو ټوله خبره روانېږي. نو په دې دور کې چې اوس هم اسرائیل ښه طاقتور دی، هغوی دا هېڅ نه غواړي چې هغوی عربو سره جګړې جوړې کړي، بلکې هغوی دا غواړي چې دوی سره زموږ اکنامک ریلیشنز او ټریډ ریلیشنز جوړ شي او اسرائیل اکنامیکلي هم په مخکې باندې لاړ شي. بله دا خبره ده چې په اسرائیل کې دننه هم چې کوم حقیقت پسند یهودیان دي که نه، نو د هغوی دپاره ګریټر اسرائیل صرف او صرف د فلسطین دا علاقه ده. لکه هغوی چې دی نو هغوی چې ډېر زیات خوب ویني نو هغوی دا ویني چې غزه او ویسټ بینک چې دی نو دا د اسرائیل په قبضه کې راشي. اوس په اخره کې د دې سوال جواب چې که چېرې اسرائیل په رښتیا باندې د جګړې پر لاره باندې روانېږي او د ګریټر اسرائیل دا نقشه چې کوم دی دا حقیقت ته کنورټ کول غواړي، نو مغرب به د دوی سپورټ وکړي. نو تر دې پورې چې دا اوس د تېر یو کال نه په میډل ایسټ کې څومره روان دي، نو په هغې ټوله معامله کې د امریکې او د مغرب رول چې کوم دی نه انتهایي شرمناک دی. دوی یو طرف ته چې کوم دی نه سفارتکاري کوي چې جګړه ختمه شي، خو بل طرف ته د اسرائیل سپورټ هم کوي. نو چې کله ته د یو فریق سپورټ کوې نو بیا به څنګه جګړه ختمېږي؟ نو د امریکې رول د مغرب رول په مجموعي توګه باندې ښه نه دی، خو بیا هم دومره غټ سټیپ و چې اسرائیل په مخکې باندې روان شي او جګړه دومره لویه شي، دې د مغرب بلکې د دنیا یو ملک هم نه تیاري. بلکې که زه دا ووایم چې د میډل ایسټ چې کوم دی دا خو د ټولې دنیا زړه دی، نو غلطه به نه وي چې په میډل ایسټ کې ناکراري ټوله دنیا ورسره ناکراري. بېګا د شپې د ایران د اټیکس نه پس انټرنیشنل مارکیټ کې د تیلو قیمتونه په بره باندې لړل. میډل ایسټ کې آیل اینډ ګیس دي، میډل ایسټ د دنیا لپاره انرژي باسکټ دی. نو دنیا چېرې نه غواړي چې میډل ایسټ کې دومره اوږده جګړه او دومره لویه جګړه جوړه شي. امید دی چې د ویډیو نه به تاسو زده کړه کړي. بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله په امان.